صدقه الفطر چاله ورکول غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي طعمه للمساکین، دا به مسکینان لور کوي، دا به بل چاله نه ور کوي. دا خوراک د مسکینانو دی، دا خبر یاد ساتل غواړي. یو زکات ته، زکات ته تا قسم خلق له شی ور کوي. الله په قران کې فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین. الله اتقسم ذکر کوي چې دې اتقسم خلق لتا داسې یو انسان چې ستا سوچ دی چې د ایمان سره او د دین سره مینه پیدا شي، کته د صدقه الفطر ورکه په دبانې نه کیږي. دا ولی نه کیږي ځکه د الله نبی دسه فرمایلی دي چې طعمه للمساکین، دا صرف د مسکینانو خوراک دی. زمونږ په دې ملک ډیر ظلم کیږي، ډیر زیاته داسې کی چې خلق صدقه الفطر امام لور کوي. دا یو خبر یاد ساتئ، صدقه الفطر امام لور کول والله دا پټولو مذاهبو کې ناروا ده، والله دا د قران خلاف ده، والله دا د حدیثو خلاف ده. صدقه الفطر امام لور کول د ښکار دی لکه تاسو سره چې ټوله میاشتې چا ګیړی کلی او په اخر کې ته وایې چې ما څه کم زکات ته یا د صدقه الفطر دا په دیاړی کې واخلا. په دې باندې ستا صدقه الفطر پرځي والله تباشلا، چې کوم ثواب ستاو هغه تباشو. ستا چې کوم روزه تا پاکول هغه پاک نه کړه، هغه مردار کا. ستا د روزې د پاکوالي ذریعہ وا، ستانه په دې روزه کې غلطي خبرې د خلینو وتلی وي، ستانه په دې روزه کې د الله نبی فرمایي نور غلط کارونه شي، دا غیر پاکوالی ذریعہ وا. هغه به هغه فصل پاک کیږي چې دا صدقه په صحیح ځای باندې ولګي. ان الصنيعه لا تكون صنيعه حتى يصاب بها طريق المصوب. دا خبر یاد ساته چې خرچا په صحیح ځای ونشي، دا یاد ساته هغه خرچې ثواب ګره الله نه ور کوي. زمنګ ځنې خلک وي زمنګ مولوی صاحب غریب دی. دا خبره صحیح ده چې ستاسو مولوی صاحب غریب دی، د خپل عالم احترام دی وکا، قدر یې ورکا، د مسکینانو حق ولما ورکوا. یو لس شل روپۍ ولا نور یې ورکا. اسینا چې د دې آیات مصداق خپل مولا ونګرځي. الله په قران کې فرمایي یا ایها الذین آمنو ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اے ایمان والو، ډېر خلق، ډېر مولیان، ډېر الله په قران کې رسي فرمایي ایمان والو ډېر مولیان او ډېر پیران د سشتا چې د خلکو مالونه په ناروا خوري. ګوري دا د الله یو شکر ادا کوم په دې خبر باندې، والله د الله یو لوی فضل لري باندې. زما والد محترمو مونږ ته به د وخت یو وصیت او نصیحت کاو، الله دې هغه په ژوند کې برکت واچي. مونږ ته به دا خبره کوله امامتي به تاسو نه کوي ویل یو ځل چې سړی پراک عادت شي نو دا به په ورک نه عادت. دا خبر یاد ساتل غواړي. عالمانو قدر په خپل دیره خودي عالمانو لدا کول پکار دي چې هغه د مسکینانو حق نه ضایع کوي. په کلی کې مولوی صاحب یوازې ته مسکین نه کله نورم د ډیرو مسکینانو نه ډک دي. ډیر مسکینان د سمشتره موږ ته معلوم دي، والله کتا چا ته معلوم یې کنه داسې مسکینان شته زما او ستا په علاقه کې. غریبانان د شرم نه چاته سوال نشي کولای، داسې مسکینان شته چې دا غي کر سبا او د بیګات د رزق درک نه لګي، پاغي باندې قرضونه راغلي دي، پاغي مصیبتونه راغلي دي. مسلمان اورورا